دغه شاخ هلته په بیخ کې پرېږده، په بیخ کې. و دا خراب شاخونه ټول ورڅخه پرېږده چې بیا ټوله درخته خرابوي. سم یې ځان ته ماشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب سړی مسې څنګه یې ښه؟ څنګه ښه په خیره بیداره ښه؟ شپې ورځ په خیر دي؟ خیر یې اوسې. خیرولات څنګه دي؟ پر موږ غریبانانو باندې پوښتنه وکړه. ته کله زموږ خواته راتللې؟ والله ملک صاحب هر وخت یې خواته راغلی یم. زه خو هر وخت په تاسې باندې پوښتنه کوم او نن مجبوري په سر اخیستی ملک صاحب. خیر کې بیا څنګه مجبوري ده؟ ملک صاحب چې رښتیا سي دا ډېر وخت کې چې بېکاره یم مال کوم ستاسو په کلي کې یو کار پیدا کړي. کس خو ډېر مجبوره دی، استفاده به ورڅخه وکړم او خپله پخوانۍ دښمني به سر ته په ورسوم. ښه کار غواړي. کار خو زموږ په کلي کې هم کم دی او کارګر زما د بیخي ډېر دي او بل ستارنګه کسان باید کار ونه کړي او تو خو باید خانې وکړې. خانې؟ و زه خپل په کلي کې تا ته یو څه مځکه در کوم او یو څه درختي هم در کوم. ته به هغه مځکه آباده کې او خپله خانې به پر کوې. خو یوه خبره سته. هغه څنګه خبره ملک صاحب؟ هغه خبره دا ده ستاسو په کلي کې یو کار دی، هغه به ته زما دپاره کوې. کار؟ کم کار ملک صاحب؟ ډېر اسانه کار دی خو ته کولی سې ځکه چې ته دا استعداد لرې، دا وړتیا لرې. ستاسو په کلي کې چې کوم پخوانی توت دی، غټ توت و توت ستا ملک صاحب؟ پخوانی توت و هغه به ریبې. څه شی؟ یو توت ورېبه، مځکې به درکړم، درختې به درکړم، خان به سې. ملک صاحب هغه خو بیخي پخوانی توت دی، خلک یې د سایې لاندې کښېني، هر کال توت کوي. داسې څنګه ورېبمه؟ چې په هره کم دا کار به ته کوې. دا زما شرط دی او ستا دپاره خیر دی. ته که غواړې چې ځان خانې ته ورسې، مځکې ولرې، باغونه ولرې، نو زما دا شرط به منې او زه ستا سره ښه کوم. زه ستا همدرد یم. زه ستا په کلي کې د خلکو سره سیال کوم. دا کوچنی کار دی، دا خو بیخي اسانه دی. یو توت نسي ریبلی یا غواړي چې خانې وکړي. ملک صاحب دا خو سمه خبر ده چې ته ما خانې ته رسې او ستا پیرزوینه ده، خو زه څنګه دا توت ورېبمه؟ دا پخوانی توت دی، خلک در دغه توت لاندې جرګې کوي، کلیوال به زما سره ونه مني ملک صاحب. تا که خلک دې توت ریبلو ته پرېږدي که دې نه پرېږدي، دا ستا خپل کار دی. خو زما د هغه شرط دی که غواړې چې ته زما سره کار وکړې نو دا توت به ریبې. او بل تا ته د دې خپل کلي خلکو څه پیدا در رسولې ده؟ په ګرده کلي کې تا ته کار نسي در کولی، ته ما ته را روان یې او ستا سره خپل د کلي د خلکو غم در سره دی، جرګې کېږي. هغه ستا خپل کار دی. که غواړې چې زما سره کار وکړې دا توت به ریبې. چای درته راوړې؟ چای څښې؟ یا ملک صاحب چای نه کوم، خیر اوسه کور ودان. زه ځم چې خپل کار وکړم. اجازه راکړه. د خدای په امان. ورسه. د خدای په امان. مخه دې ښه. اشه ملک صاحب په دې مې سر نسو خلاص چې ته د خیرالله د کلي یو توت پرېبې او دلته زموږ په کلي کې مځکه ورکوې او باغونه هم ورکوې. دا و ملک صاحب ته به توانې سې؟ ناظره ټول عمر ګټه په ګټه باندې نه کېږي، ځینې ګټې په تاوان باندې هم کېږي. او بل ستا که په دې خبرو سر خلاصېدلی اوس به ته ملک وایي. خپل کار دې کوه، اخته اوسه. السلام علیکم. ستړي مسي په خیر راسه. ستړي مسي په خیر راسه. ټول په خیر تاسو؟ سپیروس په خیر دي؟ شکر په خیر. په خیر دلته ناست یاست؟ دې خو مې ولاکه سایه کړې، مې ولاکه میوه کړې. په درد نه وایې؟ نو ولې؟ وایم نه سایه کړې ده، بس دغه نامه ته ناست چې موږ پخوانی توت لرو. کومه ده چې سایه وینې؟ یا راستې ګله وروره که زما خوله وای دا توت خو مې ریبئ.
یعنې کم علت ته پکښې کې وینې چې دا ربې دا زموږ د پلار د نیکه ایښی دی وروره دغه توت دی دغه توت لاندې سایه لاندې موږ دا کلیوال سره کښېنو بانډار کوو توتان راته کوي وروره که جان یو دغه یو بالابود چې هغه انرژي خوراک انرژي نور د ډېره وخته څخه پالنه کوو خو سیدي خو خبره نه ته ګوره تاسې ګوره دغه شاخ ته وګوره دغه شاخ یې وینه کړي دي هېڅ نه میوه کوي نه شی کوي زه هم دا به در سره کړي دا توت به د بیخه وکړ که څنګه یا خیرالله وروره که په ته شاخ کې مشکل شته ته شاخ یې ورېبه نو ته توت ورېبې نو ګوره هسې ګوله وروره تا ولې خپلې خبرې ته سر نیولی دي خو زه هم دغه توت هېڅ فایده نه کوي دا شاخونه هېڅ فایده نه کوي کله میوه کړې ده یوازې سایه درکوي خلاص خیرالله یو وار مې درته ویلي دي که خراب شاخ پکې ستا هغه به ورېبو نور به شاخ موږ نه رېبو توت نه رېبو ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم ستړي سلام مه سې په خیره بیداره کار دې شه وکړئ ولا ملک صاحب ما وبخښه ما نه سوی کولی چې دا خلک راضي کړم او د پخوانۍ توت تر منځه یوسم خلک نه سې راضي کولی ته یو کار وکړه څنګه ته په کلي کې یو ملګری پیدا ملګری سس په کلي کې خامخا بیکاري ډېره ده یو بل بیکاره ملګری پیدا هغه تم زه د لیم ځکه ورکوم درختې ورکوم خو تر تا به کمي دا یوه ځواني زه در سره کوم شه ملګري پیدا کړه په ملګرو په ګډه سره دا کار وکړه رښتیا هم ګرده کلي پر یوه خوا ته پر بله خوا دا نه کېږي او بله خبره د یو څه پیسې واخله د خامخا پیسو ضرورت نشته ملک صاحب پیسه سوی به یا خو ضرورت نشته ملک صاحب در سره وایه خدای دې خیر درکړي ورسه 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 سمه ده مطلب کار باید وسي سمه ده سمه ده کار به څنګه نه کېږي په پیسو باندې نن سبا هر څه کېږي تړلې کډې مې بیا پاتې د جانان کې یا الله یا الله نری نری سلام علیکم او خیر لا جوړ بخیر څنګه جوړ بخیر څنګه په خیر بیداره خیر خیرات شکر د خیر څه ګورې زه تلا ته ولې په هغه ورځ بیا عقل سولې تا ول نه یېرېبو ابل ول نه یېرېبو ابل ول نه یېرېبو دغه موږ ته هېڅ فایده نه کوي دا توت وروره ولې بیا عقل سولم د ګردو په کلیوالو دغه پرېکړه وکړه چې دا توت به نه رېبو مشران خلک دي بیا دلته جرګې کېږي پر دغه توت لاندې نو زه څنګه د دوی سره مخالفت وکړم ګورې زه تلا ما تا ته وویل چې د ځانه لیونی مه جوړوه دا توت بیخي پخوانی دی زوړ دی په ګټه م نه خوري خو که چیرې ما ورته وینې دا توت ورېبو دا چپای کړو ما تا ته خامخا یو شی په لاس راځي څنګه شی ګورئ زه تلا وروره داسې به وکړو دا توت به په دواړو ورېبو بیا به هم ستا جیبونه ډک سي هم به زما جیبونه ډک سي اوس تا تر معلومېږي چې زه هم بېکاره یم ته هم بېکاره ما او تا به باره د دې کلي ملکان ګرسره کړي سمه ده خیرالله زه په تا باور لرم ته زما د کوچنیوالي انډیوال هم یې خو دا داسې نه کېږي دې ته به پلان جوړ چې کوم وخت د کلیوال نه وه هغه ورځ به ما او تا د توت د منځه نیسي سمه ده خوښه مې ده اوس به داسې وکړو درځه چې دا کار دپاره پلان به ستا کړو ځه ملک صاحب ما خو کار وکړي ډېر ښه دې وکړه ډېر ښه توت مې را چپه کړي ډېر ښه دې وکړه ډېر ښه خو ملک صاحب مشکل ته دا دی چې اوس د کلي ګرده خلک په ما پسې دي ښه کلي اوس ما ته سور ور دی هېڅوک مې په کلي کې نه پرېږدي زه اوس ولاکه څنګه وکړم د کلي خلک اوس په ما پسې دي وایي د چا په امر دي دا توت ورېبئ دا زموږ پخوانی توت یې را چپه کړئ زه اوس ولاکه نسم کولی خپل کلي ته ولاړ سم څنګه وکړم ملک صاحب خپل کلي ته تللی نه سې او زموږ په کلي کې نور اوسېدلی نه سې څنګه ما چې په خپل کلي کې تا ته ځای در کړی و کور مې در کړی و مځکې مې در کړې وې درختې مې در کړې وې هغه هم ستا دي اوس هم ستا دي ښه خو پام چې چاته دې دا خبره تر خوله راونوځي چې دا کار تا زما په امر باندې کړی دی که چیرې څوک خبر سول په کلي کې نو بیا دلته چې ما تا ته هر څه در کړي دي هغه هېڅ هم نسته ملک صاحب خو تاول تال هر څه چې زه پر غاړه اخلمه زه اوس څنګه وکړمه دا خلکو ته جواب څنګه ورکړم هغه ستا خپل مشکل دی ته چې د خپلو کلیوالو سره وفاداره نه سوې نو زما سره به څنګه وفاداره سې ورځه ځه
ورځه ورځه په کلي کې ځای زه نه لرم ما خو غوښتل دغه چې ته په خپل کلي کې ځای ونه لرې خیر الله ولې خیر دی ته کښېنه یاره ما په ځان څه وکړله تورتوګه سم دم توت مې ورېبئ کلیوال راته ویل ول دا کار مه کوه تر سایې لاندې موږ کښېنو هر کال توت راکوي نه پوهېږم چې ما د ځان سره څه وکړل دا اوس ما د ځان سره څه وکړله نه مې هغه شی لاسته راوړي ما خو د بل په خوله باندې ما خپل کلیوال خواباندې کړه ما دغه ښایسته توت د دوی په خوله باندې ونړوئ کلیوالو ما وبخښئ